سلامونه او احترامات د سی افغانستان یوټیوب چینل ټولو مینوالو او لیدونکو ته زانګیز یم هغه نسیم دی او نن د شمشاد 11مه کلیزه ده او زمونږ په شمشاد کې 11 کاله وشوه یعنی تاسې 11 کاله کېږي چې مونږ زغمئ ډېره مننه او نن به یو څه خپرونه زمونږ د یوټیوب یو څه متفاوت وي یو څه به مستی پکې یو څه به پکې آرامښت به مې پکې لږ لږ خو له ټولو همکارانو سره به خبرې لرو خبرې به ورسره کوو لومړی راځو یو د افغانستان د هیواد د علماو یو زمونږ د افغانستان ویاړ او دینی عالم یو لوی شخصیت ښاغلی مفتي صاحب عبدالاحد خاکسار صاحب سره اول خبرې کوو خاکسار صاحب ډېر پخیر راغلی 11مه کلیزه مو مبارک شه الله مو عزتمن لره خدای تعالی مو آباد لره صاحب تاسو دې مبارک وي سلامت اوسئ ډېره مننه مفتي صاحب شمشاد کې دې څومره وخت وشه تقریبا زما 2 میاشتې کم 3 کاله کېږي 3 کاله په دې 3 کالو کې داسې جالبه خاطره یا یو څه جالبه خاطره دا وه چې زمونږ دا دیني خپرونې الحمدلله دا خو نارینه او ښځینه ټول تعقیبوي موږ یو ځای ته لاړلو هلته د علماو مجلس و په هغې کې زما نوم اخیسته نو چونکې زما خو په خپرونه کې د خاکسار په نوم باندې خلک پیژني نو هغه سړی پاسېده په ځای د دې چې زما نوم واخلي زما تخلص یې واخیسته وایي چې اوس تاسو ته زه راغواړم مولانا مفتي خاکساري صاحب درته راغواړم دا ډېره جالبه سلامت اوسئ مفتي صاحب ډېره مننه او په تلویزیون کې به هم د تلویزیون هم 14مه کلیزه ده فکر کوم او صاحب دا غیب 14مه ده او صاحب هلته هم پروګرام شروع دی او الله تعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسو دا وطن آباد شي خدای تعالی د معنوي او حقیقي صورت کې دواړو کې کامیاب کړي الله تعالی د همکارانو ته د خدمت توفیق ورکړي چې د دې وطن دپاره خدمت وکړي آمین مفتي صاحب په آخر کې دا ځینې اوریدونکي لیدونکي د تاسې مینوال د تاسې تعقیبونکي بعضې وخت د تاسې د شمارې غوښتنه کوي یا مثلا د تاسې د تقریرونو د دې لپاره تاسې یا یوټیوب چینل یا کوم داسې کوم مرجع ادرس لرئ چې هغه تاسې لیدونکو ته ووایاست او انشاءالله زمونږ د ملګرو په غوښتنه باندې لکه څنګه چې تاسو تذکره وکړله ډېر ملګرو غوښتنه کړې ده انشاءالله دې کې موږ کوشش کوو او په هغې نوم باندې چې یوټیوب زمونږ به انشاءالله په دې نوم باندې د خاکسار سټوډیو په نوم باندې به انشاءالله جوړیږي او دې باندې کار روان دی انشاءالله چې موږ وعده ورکړو ټولو اورېدونکو ته چې څومره خدمات زمونږ دي انشاءالله د دې پر وړاندې به حاضر وو ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ډېر تشکر نو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو مینوالو مفتي صاحب سره به خبرې درلودې او موږ به له نورو همکارانو سره به هم خبرې لرو تاسې له موږ سره اوسئ او دا خو وینئ له خیره سره چې دا سټوډیو ده له دې ځایه زه خط و خال کوم دلته هغلته نسیم چې زه وایم چې هغه نسیم دی او دا دی شمشاد ستاسې لومړنی انتخاب 11مه کلیزه 95.2 FM باندې په ولایتو کې او په مرکز کې په 103.5 باندې اوس به ځو له خیره سره شروع به وکړو دغسې به ورځو کوم یو چې مخې ته راته له خیره له هغه سره به خبرې کوو راځئ را سره سلامونه عبدالرحیم صاحب څه حال ده کراري ده صحت ښه ده 11مه کلیزه مبارک شه زه په لومړي وار سره د شمشاد راډیو درنو اورېدونکو ته 11مه کلیزه مبارکي وایم خپل همکارانو ته او ټول هېوادوالو ته امید لرم چې زموږ سره اوسئ او تر اخره زموږ خپرونې واورئ سلامت اوسئ څومره وخت دې کېږي دلته چې شمشاد ته راغلی زه خو نوی دلته راغلی یم او امید لرم پوه شوې چې تاسو سره تر اخره دمه پاتې شم ډېره مننه سلامت ډېره مننه راځئ قدرمن لیدونکو دننه دلته ډېر مخلوق ناست دی کریمي صاحب لګیا دی اوره په موبایل کې راځو اول کریمي صاحب ته سلامونه کریمي صاحب ډېره زیاته مننه کور دې ودان چې راغلی زه دا اوس شیبه ګورې د بن کټینګ د اسټرالیا کرکټ لوبغاړی چې ده دغه مېرمنه ده ډېرې عجیبې ټوکې کوي له خپل خاوند سره ته به هغه ټوکې له موږ سره اوس وکړې د شمشاد 11مه کلیزه ده
د شمشاد ولسمه کلیزه دي تاسو ټول ته مبارکي تو درګه زه دا ټلیفون خیر باندې کوم ډیره زیاته مننه جناب انګي صاحب لتا مننه درنو لیدونکو مننه تاسو ټول ته د شمشاد رادیو ولسمه کلیزه مبارک وي تمدا ده چې دا زمونږ مدیر څنګه ورخاته دی ها په هر صورت ټول ته د مبارک وي او تمدا ده چې تر دا چې موږ کوم نشرات ورکړي دي دا ټول اوریدونکو ته خوندور ښکلي او د منلو وړ اوسي. کریمي صاحب څومره وخت په شمشاد کېږي؟ ما یو وخت یو پیغام ثبت کړو مال چې خدای مې د غاړه نه باندې چې درې نیم کاله شاوخوا مې کېږي. تر ټولو جالبه خاطره دې څه شی ده؟ والا جالبه خاطره ډېرې زیاتې دي. یوه ووایه ډېره جالبه. ډېرې زیاتې د اسمې ټولې له یاده وتي. ښه یو بیت راته ترنم کړه. څه دپاره؟ یو بیت همداسې یو عاشقانه موډ دی صاحب. نه که انرژي راوړې بیا انرژي به راوړه. یو بیت راته. ښه مدیر صاحب موږ همکاران دي زیو راځي زه به یو بیت ووایم بیت به څه ووایو اندېښمن صاحب څه ورته ووایم یو بیت ووایه ښه لکه بیا هم که ستاسې کوم ځانګړی فرمایش ویلې مخه خاکې وی مخه کې نور مې لارې ته ځیر مه اوسه وی مخه کې نور مې لارې ته ځیر مه اوسه ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر مه اوسه ژوند د انتظار غوندې کوه منتظر مه اوسه وی مخه کې. ډېره زیاته مننه کریمي صاحب سلامات ډېره مننه خیر اوسئ سلامات ډېره مننه سلامات. قدرمنو لیدونکو ورځو به له نورو همکارانو سره به هم خبرې لرو. نصرت دا دی را روان دی له خیره سره. نصرت جوړ په خیر صحت ښه ده په خیر. نصرت د شمشاد راډیو 11مه کلیزه مبارک. تاسو ډیره مننه په دې هیله چې اول السلام علیکم ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وئ. د شمشاد راډیو 11مه کلیزه او د شمشاد نړیوال تلویزیون 14مه کلیزه ټول ته مبارکي وایم. زه ډېر ستړی مې دا اوس راغلم ناوخته مې کو خو راډیو کې مې موټر کې مې راډیو تعقیبول همکارانو خوږې خاطرې خبرې مو واورېدلې نو ما ناوخته سلامت. څومره وخت دی کېږي په شمشاد کې؟ زه د 2019 کال د اګست د 11 تاریخ نه اوسه پورې شمشاد ډېر دقیق دی ویل ډېر دقیق ما سره کار جب کېدی او په دوبله کې وم دوبلې نه وروسته بیا راغلم 2 کاله مې د شمشاد راډیو سره همکاري وکړله چې بېلابېلې خپرونې وې غرمه او دمه وه بریکشه خپرونه وه ورسره یاران خپرونه وه همداسې یو بله خپرونه ما نوم مې له یاده ووت. دوبله کې د چا ډبلینګ کوم؟ دوبله کې بېلابېل نقشونه وو مثلا یو مشهور نقش درې مورچل کې زما نقش نه و. درې مورچل کې نه و فرعي نقشونه کوو خو مرکزي نقش مې نه و. مرکزي نقش په سلطنت سریال کې و 2 نقش او یو مې په زوړ غږ کې ویلی و زوړ سړی او بل دغه شهزاده عبدالقدیر اوس هم نشر کې دی نو د ده نقش مې ویلی و. ښه ډېر ښه. یوه خاطره که راته ووایې جالبه خاطره د کوم ځای نه درته ووایم؟ د شمشاد د راډیو نه پروګرامینګ نه که دوبلې نه له راډیو یې راته ووایه. د راډیو نه جالب او ښې خاطرې خو ټولې همدا اوس هم دا ښه خاطره ده چې تاسو سره ولاړم او 11مه کلیزه لمانځم. ژوند مې ټول خوږ دی. سلامات. زه خپل ژوند نه راضي یم. ډېره مننه. هغه ترخې خاطرې چې مې ژوند کې تېرې شوي دي هغه ترخې پایله بېرته خوږه وه په دې زه ډېر خوشحاله یم. ما خو درته ویلي چې معجزې کېږي که نه. سلامات ډېره مننه. خاطره همدا انګیز صاحب راته ویله چې ته په تمه شه معجزې کېږي معجزه وشوه دا وګوره بېرته ښایسته شوه. سلامات ډېره مننه نصرت خیر اوسئ سلامات ډېره مننه خیر اوسئ سلامت. ډېره مننه قدرمنو لیدونکو چې تر دې دمه له موږ سره یې له نورو همکارانو سره به هم خبرې لرو. مدیر صاحب مراګیر که مدیر صاحب یو منټ مدیر صاحب مراګیر که مدیر صاحب سلام جوړ بخیر صحت ښه ده ډېر بخیر راغلی. زه فکر کوم تاسې ډېر مصروف یې 11مه کلیزه مبارک شه. ستاسې د مبارکي نه مصروفیت خو به هلته وی چې تاسې نه وی تاسې هستئ په تاسې ډاډی و ټول لیدونکو ته هغوی چې شمشاد ادرس ګوري لولي اوري هغوی ته د مبارکي
موږ هیله دا ده چې موږ سره پاتې شي او تاسو غوندې همکاران چې لرم انشاءالله دا کلیزې به ډېرې راځي ډېرې به مخ ته وړو او لا به خلمند شو. سلامت. ډېر مننه مدیر صاحب. تاسو به ډېر کار هم لرئ خو داسې په لنډو ټکو کې څومره وخت شمشاد کېږي؟ شمشاد ته خو مې اوس دا دویمه میاشت ده ولې په ټوله کې په 2018 کې راغلم دا نو 2.5 کاله مې کېږي شمشاد کې په ټوله کې خبره کوم که نه 2.5 کاله کېږي شمشاد سره یم. 2 میاشتې کېږي چې اوس راغلی که نه د مدیر په حیث باندې څوک دی بدې راځي؟ نه اوس نفر ډېر کم دي له چا راځي؟ ټول دغسې د پر دی یو لاس د پر دی که نه ټول هر یو په خپل ځای کې ډېر ټاپ کار کوي. هر کار مې چې د تخنیک سړی پې تشه ډکوي که مثلا حساب پې کوي نسیم دی موږ سره پرزنټ نه کوي. که زموږ تفریحي برخه موږ ته ښه ډکولی شي او ورته یې جوړوو یونس نه بل موږ ښه اپشن نه لرو. کریمي صاحب زموږ د ټولنیزو خپرونو لپاره ټاپ اپشن دی. د ادبي او فرهنګي برخو لپاره د علمي برخو لپاره خپله تاسې هستئ. خاطره هم دغسې موږ سره په ټولو برخو کې سړی مثلا کولی شي حساب ورباندې وکړي. مولوي صاحب دی چې برخه یې معلومه ده او ښه داسې په اصطلاح ذمهوارۍ باندې مخ ته بیایي. نو له ټول همکارانو راځي او ټول په خپل ځای کې داسې دي چې که هغه یوه پرزم نه زموږ ټول ماشین ودرېږي. ټول الحمدلله ټاپ همکاران دي او زه ترې ډېر راځي. سلامت. ډېره مننه مدیر صاحب. سلامات اوسئ. ډېر تشکر. سلامت. ډېره مننه. خیر اوسئ. قدرمنو لیدونکو زه به هلته یونس هم دی. یونس هلته تخنیک کې ناست دی له هغه سره به هم خبرې لرو. نو تاسې راځئ. سلام نسیم جوړ په خیر. سلام ستړي مشئ. 11مه کلیزه مبارک شه. اوس پروګرام شروع کېږي. منډو کېږم نور چار شکایت راځئ خپرونه شروع ده. خپرونه یونس ته راغلو. یونس بس د لایق خپرونې په موډ کې دی او بس دا تخنیک ته ناست دی. سلام یونس. سلام تاسو ته. د شمشاد رادیو کلیزه مو مبارک شه. هیله ده چې تاسې دغه څه نومېږي کلیزه مو خوښه شي. کیسه دا ده چې اوس زما ژوندی خپرونه پیلېږي کلیزه په نوم د کیک پرې کوونې مراسم کې دي. نو تاسې له موږ سره تم شئ. تاسې به ټول حال په ویډیو کې وګورئ. کیک به څوک پرې کوي؟ بس ټول به پرې کوو که خیر وي. ښه. په شمشاد کې څومره وخت کېږي؟ په شمشاد کې ما د 2014 څخه تر اوسه پورې همدلته یم نو. یعنې تقریبا 6 کاله. 6 کاله. 6 کاله. صحیح. په کومو برخو کې د کار کړی؟ په زه له پرزنټ مې پیل وکړه. پروډیوسر شوم او تخنیکر او تخنیک پروډیوس او پرزنټ. یوه ښه خاطره شته؟ ښه خاطره خو دغه ده که نه چې موږ هر کال په همداسې شاندار مراسم باندې کلیزه لمانځو. پروګرام شروع کېږي. سلامونه جوړ په خیر ستړي مه شئ. په خیر راغلی د شمشاد رادیو 11مه کلیزه مو ډېره مبارک. دا دی نو موږ نوې خپرونه پیل شوه د کلیزې په نوم او دغه خپرونه مو ځانګړې ده د کیک پرې کوونې مراسمو ته او موږ سره په دغه خپرونه کې درانه همکاران وي میلمانه به وي را سره او پیل کې چې موږ سره نن میلمه دی هغه به هم تاسو ته وپېژنو او کیسه دا ده چې موږ به تاسو ته نن ورځ ټوله ورځ لایف او مستې خپرونې به وړاندې کوو. وړاندې مې ویلې چې موږ سره درانه میلمانه دي همکاران مو دي. پیل کې د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مدیر او مسؤل ښاغلی نجیب الله انور زوی را سره دی او له ده سره به کیسې کوو او د راډیو په اړه د کلیزې په اړه همدا ډول له نیکه مرغه چې نن د شمشاد ټلویزیون هم 14مه کلیزه ده او بېلابېلې کیسې به سره لرو. نو پیل کې د ستړي مه شئ. وایم ستړی مه شئ. انورزی صاحب په خیر راغلی. سلام راته صاحب تاسو ته تاسو ټولو همکارانو ته او ټولو درنو اورېدونکو ته د زړه له تله د شمشاد رادیو 11مه کلیزه او د تلویزیون 14مې کلیزې مبارکي وایم. ډېر مننه. خوشحاله اوسئ. انورزی په پیل کې دا راته ووایه چې له راډیو مو جالبې خاطرې څه دي. تاسو او زموږ مدیر احسانزی صاحب سره ډېر مخامخ کېږئ د کلیزو د لمانځنو په اړه د پروګرامونو په اړه څه جالب لرئ؟ اجازه راکړئ چې لومړی د شمشاد په دغه مخینه باندې به لږ یو څه بحث درته وکړم بیا به وروسته راځو کومه خاطره مو راته په یاده وه هغه به سره وکړو. شمشاد تلویزیون له نن څخه تلویزیون البته تلویزیون له نن څخه 14 کاله مخکې په همدې ورځ د مازدیګر په 5 بجو باندې خپل نشرات پیل کړل او دارنګه راډیو له نن 11 کاله مخکې په همدې ورځ باندې خپلې څپې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ورسولې او د تلویزیون مشر
ښاغلي فضل په دغه باندې تصمیم ونیو چې له دې نه د تلویزیون تر څنګ باید اوریدونکي باید هم ولرو او د هغوی تنده هم باید په راډیو باندې ماته وي. له نیکه مرغه چې دغه مزل 11 کلن مزل دا د ډېرو همکارانو چې اوس تللي دي او څه دغلته دي دا د هغوی په مټ باندې دا راډیو تر دې ځایه ورسېد او 11 کاله مزل یې وکړ او دغه مزل تر ډیره کامیاب مزل دی. زه له تاسو غوښتنه کوم چې نن دغه کلیزه د هغه چا سره ونمانځئ چې څوک یې اوري او هغوی ته ډیر وخت ورکوي او زموږ به یوازې دغه خبرې وي چې هغه د تلویزیون او هغه د راډیو په اړه باندې مو یو څه معلومات ورکړم. نو زه تر ډیره د راډیو چې کله پیل شول او ډېرو ولایتونو ته مې سفر درلود او د راډیو د افتتاح لپاره بتللم پرانیستې به مې بېلابېلو ولایتونو کې به مې کولې. نو د دې ځینې په هغې وخت کې ځینې خاطرې وي ځینې هغه وي که څه هم دغه خاطرې مې د خاطرې سره په خپرونه کې ویلې دي. نو ډېرې خپرونې داسې هم شته ده چې هغه اوریدونکي ډېر لري او ډېرې په زړه پورې به وي او هلته به یو د تاوده هرکلي سره مخامخ کېدو. بیا هم هغه یادونه کوم چې په غزني ته چې کله لاړو او افتتاح مو وکړله نو د یو هزاره ورور دغه خبرې راته ډېر خوند راکړه چې اوس له خیره شمشاد راډیو دلته مې رسېدلی یعنې په دري باندې ویلې و هغه غږ هم په تلویزیوني دغه کې شته دی ارشیف کې پروت دی. نو دا او د دې نه تر ټولو چې ډېره راته جالبه وه هغه چې کله نیمروز ته لاړو زرنج ښار ته د شمشاد څپې ورسېدې هلته بلوچانو ډېر خوښي څرګنده کړه او خوشحالي لا دا وه چې یوې ډلې موږ ته یو لوی ارشیف چې د هغې محلي موسیقي وه موږ ته یې راوسپارله او موږ دلته شمشاد ته راوړله چې دا ماته دپاره یعنې یو ښه خاطره دا وه چې یعنې څومره اورېدونکو او مینهوالو د راډیو سره مینه درلوده. ډېره مننه نورزو صاحب کیسه مو وکړه چې تاسې لاړئ غزني ته نیمروز ته هغلته مو د شمشاد راډیو نشرات مو هلته افتتاح کړل. زیاتو نورو سیمو څخه موږ سره اړیکې نیول کېږي او هغوی غوښتنه هم دا کوي چې باید د شمشاد راډیو نشرات نور هم وغځېږي او نور ولایتونو ته هم لاړ شي. تاسو څه ډاډ ورکوئ دوی ته یا هم کوم پلان لرئ چې انشاءالله دغه ستا د خبرې په تایید شمشاد او هره اداره په دې هڅه کوي چې خپل نشراتي پوښښ لا پسې زیات کړي ولې ځینې مجبوریتونه هم وي. دا نشرات یوازې هلته غږ نه دی بلکې هلته ډېرو امکاناتو ته ضرورت دی او انشاءالله په دغه امکاناتو به کار کوو چې هغه سیمو ته چې نه دی غځېدلی هلته به هم د خیره سره غځېږي. یوه یادونه دلته باید وکړم که زما غږ اورېدونکي اوري د هلمند یعنی د جنوبي ولایتونو نه د قندهار زابل دغه زنګونه راځي او چې د یوې ځانګړې شمېرې غوښتنه کوي او دا ډېره د هغوی دپاره یعنې زموږ دپاره دا یعنې یو ویاړ دی چې زموږ نه خلک دغه غوښتنې لري. نو هغوی ته باید ووایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ځینې وخت سټوډیو یا مثلا تخنیکي ستونزې وي دغه کومې شمېرې چې د شمشاد سره دي دغه شمېرې د شمشاد د راډیو د عمر سره یو ځای پیل شوي دي هر چاته یعنې زده دي خو زه به دوی ته لږ یو ډاډ ومرکم انشاءالله که په هغه تخنیکي مسایلو باندې مسایل مو حل شولو نو د دغه شمېرې ستونزه به ورته حل کړم. ستاسو خپرونې ته چې مخکې راتلم 2 کسانو راته زنګ وهلی او راته ویل چې ته به موږ سره ژمنه کې چې دغه شمېرې راته فعال کړي. نو بیا ما ورته ویلې چې نه واده خو نشم کولی ویل که واده نه کړې ژمنه وکړه مالې یو کې ورته دري کې ورته واده وي او دې ځای کې ورته ژمنه ویل کېږي که نه. نو زه غواړم چې دغې باندې کار وکړم انشاءالله چې دغه مسله یې حل شي. ډېره مننه انور صاحب مننه چې تاسې راغلی تاسې مصروفه ډېر ځکه چې د تلویزیون کلیزه هم ده هلته به هم تاسې ورځئ نو تاسې مننه چې راغلی. او ډېره زیاته مننه او په اخره کې بیا هم د خپلو ټولو همکارانو ستاسې د راډیو د مسؤلینو او دارنګه د نورو همکارانو ډېره مننه چې دې ځای مو دغه مزل کړی دی او دغه مزل مو سالم مزل مو کړی دی. نو بیا هم هغه الفاظ نشته چې تاسو نه مننه وکړم. ډېره زیاته مننه او دغه 11مه کلیزه دی بیا هم اورېدونکو ته ډېره مننه اللهم بیا هم په خیر راغلی ستړي مه شئ. ډېره مننه. پیل کې زه نسیم نه غوښتنه دا کوم چې بیکګراونډ لږ چینج کړي.
اوریدونکو تاسو له شمشاد رادیو د کلیزي ځانګړي خبرونه او یو دغه خبرونه د کیک پرېکونې د مراسمو دی او لنې کمرغه موږ سره یو بل همکار هم یو ځای شو په خبرونه کې رضا خان سیرت چې لډیر وخت له شمشاد رادیو ټلویزیون سره دی لده سره به کیسي کو او لده واورو چې څومره خېږي د شمشاد او رادیو سره همکاري له کوم وخت پیل کړي ستړي مشه سیرت سي مننه تاسو هم ستړي مشه تاسو تخنیکی همکاران د شمشاد ښکلي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه 11 کلیزه دی تاسو ته هم مبارکي همدارنګه د شمشاد ټلویزیون مینوالو ته د 14 کلیزه 14 کال مزل دی ورته مبارک وي مننه له شمشاد ټلویزیون سره کوم چې کار پیل کړی 14 کاله وشو او اوس د شمشاد 14 کال کې د زموږ 14 ته رسیدلې وي او خوشبختانه چې بیا شمشاد نړیوال ټلویزیون مشرتابه په دې وتوانېد چې د هغه هیوادوالو دپاره چې ټلویزیون ته لاسرسی نه لري دغسې خپله راډیو جوړه کړي چې نن 11 کال دی او ما ته پې غږېږي. ډېره مننه سیرت صاحب تاسې له موږ سره خپرونه لرئ له دې به موږ مننه وکړو چې تاسې موږ سره یئ له راډیو تاسې که راته ووایئ چې په روژه کې تاسې خپرونې لرئ ځانګړې خپرونې کله خو ترې ستړی شوی نه یې؟ نه ځکه چې دا داسې کار دی دا زمونږ اسلامي خپرونې چې دي عبادت یې ګڼو او په عبادت کې ستړیا ځانګړی خوند لري هغې نه باید خوند موږ واخلو لیدونکي هم ترې خوند واخلي لیدونکو ته اورېدل اجر دی نو انشاءالله له دې ستړیا نشته. تاسې له موږ سره د نعتونو سیالۍ خپرونه کوله هغلته نعتخوانان بو نعتونه به ویلې کوم چا سره په نمبرو کې یعنې زیاتی نه کړی چې هغه ښه نعت ویلی وي یو دور یو خبره کې ورته بله کوي یو داسې وي د پوهنتون د مکتب مدرسې امتحانونه چې هغه یو پرچی خاص د استاد مخې ته پرتی شاګرد د استاد سره پوهېږي امکان دی ولري ځکه چې انسان نیمګړی دی په یو څه صحیح وي زه نه یم پوه شوی او دغه مسؤلیت هم دروند دی او ما نه هم کوو خو فشارونه د ملګرو هزار خوشحال چې عرض کړي کامیاب دي الله دې جوړ لري نو خو د دې تر څنګ چې همکارانو نو ملګرتیا هم وه راتلو او دغه پروګرام هم کوو خو په نعتونو سیالۍ کې اکثره دغه نعت چې کله به دوی وایه یا هم به دوی وایه زموږ ټول اورېدونکو اورېده او په کوم ځای چې به موږ تنقید کوو یا د هغه سمونه به م کوله نو هغه هم موږ ویلې ورسره چې ستا غلطي په دغه ځای کې وه په هغه کې د هرې غلطۍ بېلابېلې خپلې هغه د نمرو کټګوري وه هغه معلومه وه چې دغه غلطي 15 نمرې کټ کوي دغه غلطي 10 نمرې کټ کوي نو هغه زموږ سره چې به څوک و ګډونوال به هغه په دې همدلته پوهېده چې واقعا غلطي مې کړې یوازې دا نه پوهېده زموږ استازو په زرګونو یا لکونو هېوادوال مینوال چې د شمشاد راډیو اورېدله هغې په دې باندې پوهېدل چې دغې نفر په دغه ځای کې څه نه څه کمی وکړه غلطي وکړه نو حتما ترې نمره ځکه کمېدله چې هغه سیالي وه. ډېره مننه سیرت صاحب په پای کې درنه یوه ژمنه اخلو روژه م راتلونکې ده نعتونو سیالیو لپاره چمتووالی لرئ نو انشاءالله چمتوالی خو به تاسو نیسئ راډیو یعنې راتګ ته دی انشاءالله وبکړو خدای مهربانه دی که ژوندي وو موږ خو په سکیجول کې ځای ورکړی چې دا خپرونه لرو ځکه چې ډېر مینه ولري له اوسه پوښتنه کېږي چې څنګه کوئ دا روژه کې خپرونه کوئ نوملیکنه څه وخت پیلوئ نو موږ ستا هوکړې ته منتظر یو کوشش وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې راغلی کامیاب اوسئ خوشحاله اوسئ الله بیا هم په خیر راغلی ستړي مه شئ ډېره مننه د شمشاد راډیو 10 کلیزه مو ډېر مبارک شه او موږ شیبه په شیبه نږدې کېږو د کیک پرېکونې مراسمو ته او اوس له موږ سره په خپرونه کې چې یو ځای شو د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو مدیر او مسؤل ښاغلی عابد احساس ستړی مه شئ احساس صاحب جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ تاسو ته د شمشاد راډیو محترمو اوریدونکو ته د شمشاد راډیو 11 کلیزې مبارکي وایو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ احساس صاحب د راډیو په اړه جالب څه لرې کله کله یې اورئ او که نه نو د راډیو خو ټول شیان جالب دي که راته په وغږېږئ چې څه ډېر جالب دي راډیو داسې څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو د میډیا په دغه ډګر کې یا په دغه ټول د میډیا په دې کمپلیکس کې راډیو هغه څه دي چې ډېر زیات اوریدونکي لري یو اسانه د معلوماتو اطلاعاتو او خپرونو د ترلاسه کولو یو اسانه او لنډه طریقه ده او د همدا وجه ده چې په افغانستان کې ډېر خلک راډیو اوري
بیا جالب دا وي چې خپرونې دلته تاسې کوئ دلته خپرونه روانه وي ځینې وخت ماته زنګونه راشي چې خپرونه کې دغه شی ور اضافه کوي دا اضافه کوي دا واچوئ دغه اضافه کوي دا د خلکو فرمایشونه وي بیا ورته زه ووایم چې دغه راډیو کې چې کوم نمبر اعلانېږي دې ته زنګ ووهئ وایي هغې ته زنګ نه ورځي یوه ظالمه چې مونږ له تلویزیون څخه خبري ټولګه نه واخیستې یو وخت کې مونږ خپله ټولګه درلودله نیم ساعته نو زیات غوښتنې له تاسې کېدلې مونږ ته خبرونه رسېدل چې غوښتنې کې چې تلویزیون ټولګه واخلئ په دې اړه څه لرئ چا درته یادونه کړې داسې و چې دا به د وروستي وخت خبرې وي کله چې دغه نظام بدل شوی په دې وخت کې داسې شو چې موږ غوښتل چې یو څه دغه د خبرونو برخه زیاته شي په هغه وخت کې راډیو کې فکر کوم نیم ساعت خبرونه وو خو مونږ 1 ساعت 2 ساعته خبرې ټولګې درلودې د دې په خاطر چې دلته هم په راډیو کې د خبرونو هغه برخه زیاته شي د دې په خاطر وو ډېره مننه چې تاسې راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې د تاسې نه مننه شمشاد راډیو ټولو لیدونکو ته بیا هم مبارکي وایم د شمشاد راډیو د 11مې کلیزې انشاءالله شمشاد راډیو به په دې کال کې د خپلو لیدونکو دپاره لا ښه خپرونې ولري مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه اورېدونکو د شمشاد 11مه کلیزه ده او د کیک پرېږدنې مراسمو ته نږدې کېږو شیبه په شیبه تاسې زړه مه خورئ موږ له ځینو همکارانو سره خبرې اترې کوو او دوی به راته وایي چې دوی له شمشاد سره همکارۍ په اړه د له شمشاده خاطرې او همدلته کوم موږ چې ټیم ورک لرو له هرې څانګې سره موږ بېلابېله همکاري لرو نو دوی موږ ته خپل شمشاد راډیو اورئ په 103.5 او 95.2 څپو باندې د شمشاد 11مه کلیزه ده او موږ د کیک پرېکوئ که نه خامه که په دار کوي ښه دی وایي چې څه ده ماما غږوئ موږ سره هم د اوس په خپرونه کې چې یو ځای شو زه خیر هغه چې کله ما ته ستړي مه شي ویلې ته بیا موږ ته ویلی شي د شمشاد راډیو مدیر او مسؤل ښاغلی ماهر احسانزی ستړی مه شي ماهره او اختر نه رښتیا اختر نه ده که نه کلیزه ده موږ اختر ده کلیزه مبارک ډېره زیاته مننه تاسو ته هم مبارک وي ټولو درنو اورېدونکو ته چې له موږ سره دي موږ اورېدو ټولو ته دې مبارک وي کور ودان چې موږ سره تا نه ډېره مننه ټولو خپلو اورېدونکو ټولو همکارانو ته یو ته ډېره مبارکي ورکوم زه ځکه راغلم چې اورېدونکو ته هم پته ده لکه منډې رامنډې ډېرې دي که نه اوس هغه شیبې رسېږي چې موږ او تاسې به کیک کېږي به ټول همکاران حاضر دي نو بېرته تاسو ته بلنه ده ښه نو بس غوښتنه کوو چې ملګري راشي او ته موږ ته یو دومره ووایه چې سا کال کلیزې کې څومره ترتیبات لرو چې له دې وروسته زموږ ځینې خپرونې خپرېږي هغوی په اړه معلومات که ورکوي تر دې وروسته بېرته نورې خپرونې چې لرو له زړو همکارانو سره یې لرو چې پخوا یې په شمشاد کې کار کړی دا خپرونه خاطره عمران انګیز اینوس صابر رحیمي او سمیع هلالي چلی تر 12 بجو پورې دوام کوي دا خپرونه تر هغې وروسته بېرته مشاعرې لرو چې مشاعرې خپرونه دا شمشاد په ولس کې په خپرونه هم جوړه کړې نورې بېلابېلې خپرونې دي چې تر اخره پورې به انشاءالله تر د شپې تر 12 پورې زموږ خپرونې جریان لري نوې خپرونې لرو بله یې ځانګړې کړې ده نن کلیزې ته خو که دوی را سره پاتې شي او موږ واوري ډېره مننه نو ته به زیاتې ګول کوې ځکه چې کیک پرېښودنې مراسم دي بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی لکه څنګه چې شور اورئ دا په دې معنی چې نو کیسه را رسېدلې ده د کیک پرېکولو مراسمو ته او زموږ ټول همکاران راغلي دي موږ به کیک پرې کوو او څه به کوو تاسو ته به دغه شیبې نمانځو ښه ماهر ته بلنه ورکوم ماهر راځئ مهرباني کیک پرې کوو تاسې راشئ
ډیره مننه لومړی به اورېدونکو ته خپل همکاران چې دلته موږ سره حاضر دي دوی ټول ور معرفي کړو ځکه د هغوی ته خو ښکاري نه له ټولو مننه د شمشاد راډیو د تلویزیون د نشراتو مسؤل ښاغلی نجیب الله انورزوی، دغه راز د اسلامي برخې مسؤل رضا خان سیرات، د لوجستیک د برخې مسؤل له موږ سره انجینر صاحب شفیق کوټوال، همداراز مولوي صاحب محمد اسحاق نظامي، د نیوز د برخې مسؤل عابد احساس، د تلویزیون او راډیو د سیاسي برخې مسؤل علیزی صاحب، روح الله علیزی، زموږ مخکنی همکار ډېر دروند شخصیت عنایت الله دیدار هم سره په دې مراسمو کې حاضر دی، باعث کریم هم را سره دی، او دغه راز د سوشل میډیا د برخې همکاران دي. دوی ټولو نه ډېره مننه چې ټول راغله له موږ سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. موږ سره به زموږ د کیک د پرې کولو یا قطع کولو د مراسم هم پای ته رسوي. نو انورزی صاحب، تاسې، نظامي صاحب، احساس صاحب، دوی به دیدار صاحب باعث ورمخکې شئ. باعث راځئ. ډیره مننه. دیدار صاحب را سره دی، خو دی به وروسته بیا وغږوو، او د سره وروسته خبرې کوي. احساس صاحب اوس د کیک مراسمو په وخت باندې بیا ورو. مننه بیا هم د شمشاد راډیو ټولو اوریدونکو ته د شمشاد د 11مې کلیزې مبارکي وایو. ان شاء الله د شمشاد اوریدونکو ته به په دې کال کې لا کوشش کوو چې ښه خپرونې د دوی د خوښې سره سمې او هغه څه چې ضرورتونه دي زمونږ د ټولنې د هغې مطابق به خپرونې ان شاء الله په دې کال کې لا ښه کېږي، لا ښکلې خپرونې به ورکوو. ډېره مننه. نو انورزی صاحب، تاسو هم څه ویل لرئ؟ بیا به له هغه نه وروسته همکارانو سره کیک به وخورو که نه؟ یو ځل بیا هم د شمشاد راډیو اوریدونکو ته مبارکي وایم، ځکه دا د هغوی حق دی او هغوی ته یې مبارکي وایو، او د خپلو ټولو همکارانو نه هم ډېره زیاته مننه. او زه به د ټولو اوریدونکو استازیتوب باندې دغه د کیک مراسم چې دوی اوس اوري، د دې د کیک هغه خوراک به تاسو د هغوی په نمایندګۍ تاسې وکړو. ډېره مننه. مننه.
بیا هم په خیر راغلی ستړي مه شئ. د شمشاد راډیو د کلیزې خپرونه اورئ او موږ د کیک پرېږدنې مراسم پای ته ورسول. یعنې کیک بیخي لاړ اوس هم نه خلاص لکه. خو له نیکه مرغه له موږ سره د شمشاد راډیو پخوانی مدیر او مسؤل عنایت الله دیدار دی. له ده سره کیسې کوو د شمشاد راډیو د خپرونو په اړه. له هغې وروسته څومره خپرونه اورېدلي دي او څومره خوښ دی په نننۍ کلیزه کې. ستړی مه شئ باباجي. جوړ په خیر. خیر اوسئ. اول خو دا چې هغه سیف الرحمن سلیم یو شعر کړی و وایي چې بیا د چا زلفو ته ورغاړې وتم بیا د چا زلفو ته ورغاړې وتم او بیا مې رایادې شوې زړې خبرې. نو دا زما د ژوند ډېر کلونه په دغه شمشاد کې په دغه سټوډیوګانو کې او په دغه میزونو کې تیر شوي دي. نو زه هغه تیرې هیرې زمانې ته بوتلم. شمشاد کې ډېرې زیاتې خبرې دي او زه هم که ته مشخص ما نه تپوس کوې نو هغه وکړه په هغې به وغږېږو چې وخت خراب شي. باباجي تاسو چې همدلته مدیر وئ هغه خپرونې او اوس چې کومې روان دي شاید ځینې وخت دې اورېدلي وي څومره ښه احساسوي چې موږ ښه روان یو که نه؟ خپل ارزونه دی. زه خو د ارزونې دپاره خو خپل مواد ډیټا خبره کیسه بیا سړی یو نتیجه اخلي. بیا چې کله د پرتلیزې ارزونې خبره راځي نو بیا به هغه دواړه طرفونه سره چې دی دا به په تله کې اچي او سړی به ارزونه کوي. خدای شته ما خو دا ډېره موده کېږي بلکې هغه په خپل وخت کې مې هم راډیو ټلویزیون دومره ډېر نه دی کتلی خو دومره ده چې زه هغه د سیشو مایک زه هغه د بفن خبره کوم چې اسلوب د شخصیت هنداره نو خبره دا ده چې ما پروګرامونه داسې خاص نه دي اورېدلي چې په هغې زه بحث وکړم خو نورې ذرایع شته چې د هغې ډیټا د هغې معلوماتو په اساس سړی فیصله کولی شي. فرض که فیسبوک دی او دا څو ورځې مخکې د خبریالانو ورځ وه او هغې کې ما کتل چې د اکثر ملګري په هغه ځای کې منشن شوي وو خلکو ورته پوسټونه کړي وو د انګیز صاحب نه نیولې دا هر چا خپله خوښې که تر نورو خوښو پورې چې خلکو کړي دي. نو د دغه نقطه نظره چې زه دا خبرې کوم نو زه وایم چې یاره انګیز صاحب راغلی دی ماهر سانځی راغلی دی تاسو راغلی یئ نور ګڼ ملګري دلته رانوي شوي دي او دغه ملګري زه پیژنم او د دغه علت په اساس زه دغه معلول خامخا ارزولی شم چې زه وایم چې یاره په راډیو کې به اوس خامخا خواهي نخواهي علمي برخورد کېږي مسلکي برخورد به کېږي نوي انداز نه به راتګ کېږي د نوي انګل نه به راکتل کېږي او چې کوم زموږ د راډیو چې کوم اساسات دي کومه پالیسي ده د هغې په تناظر کې به موږ ډېر ښه پرمختګ کړی نو انشاءالله زه به دې نه بعد اورم. ډېره مننه. سړی بیا داسې پوښتنې سره مخ کېږي. باباجي یوه بله پوښتنه چې تاسې دلته مسؤل او مدیر وئ د دې تر څنګ تاسې په تلویزیون کې هم خپرونه درلودله له کومې سره ډېر راحته وې؟ یاره زه خو دا وایم چې ټي وي کار ماته نسبتا اسانه و ځکه یوه خپرونه وه او د یوې خپرونې مسؤلیت را په غاړه و او لګیا وه او هم خپله جوړوله نه پکې ډایرکټر ته حاجت و نه پکې ایډیټر ته حاجت و نه پکې څه لیکوال ته حاجت و خو بس هسې ووتو کیمره به م ځان سره واخیسته او لږه مساله په لومبیو سرونو کې په ایډیټ کې وه چې 2-3 ورځې به یې اوښتې نو بیا چې کله همغه 2-3 ورځې ما چې دا دلته مصرفو نو دا باید دغه وکړو دا ایډیټ زده کړو نو ایډیټ چې کله ما زده کړ د هغې نه وروسته زه د خپرونې سره ډېر ارام وم حتی داسې وخت راغلی دی د ملګري شاهدان دي دلته نورزی صاحب دی نور ملګري دي عبد احساس دی چې داسې وخت راغلی دی چې زه په یو ورځ وته 40 خپرونې مې راوړي اټ مین د 6 میاشتو ډیټا نو هغه کار راته اسانه و دلته چې کله بیا د راډیو خبره راځي نو په دې کې خو بیا اداره او منیجمنټ او کیسه او معاونینو خلکو د خلکو حاضریانې وې پروګرامونو ارزونه وه او زه خو چې راغلم ما د نوو پروګرامونو
ایجاد وکړو غالبا څه کم 40 خو که څه د پاسه 40 پروګرامونه موږ نوي جوړ کړل د ټولو سکرپټونه به کتل کېدل خو البته په وړومبي سر کې وروسته بیا خلک عادي کېږي که نه هغه مسیر معلوم شي نو زه وایم ناراحته کېږو به نه ښه چې اوس وایو چې یاره دې کې راحت وم دې کې ناراحت وم بلکې خو زه خو په دا ویل غواړم چې تڼاکې مه شماره مزل لنډوه سعید بشپړ انقلاب پاتې دی سعید ګوهر وایي نو دا مزل لنډول دي باباجي درېدل دي تاسې مدیر وای څومره له دې سره په عذاب یې چې هغه کار درنه رخصت واخلې هغه هم 2-3 ورځې عادي دا خو د ژوند معمول کار دی خو چې موږ ځینې وخت رخصت اخلو خپرونه به څوک کوي نه هغه کې دا شی و ګوره دا یو اجتماعي نظم کې دا ډېر ښه کردار ادا کوي چې یو کس پر هغه به وایي چې یاره زه رخصت غواړم نو ما به هغه ته الریډي وایي چې فرض کړه هغه لایف خپرونې دي که نه ثبتي نه دي چې موږ بینکینګ ولرو نو ما به هغه ته وایي چې یاره ستا په ځای به نو څوک کار کوي نو هغه چون دلته دغه د دفتري روابط او کیسه او ملګرتیا او یو بل ته قربانۍ او همکاري ورکول دا په دا خلکو کې رواج شوي نو هغه به وایي چې یاره دا پلانې شته که نه 3 خپرونې به فرض کړه 3 ورځې یا 2 یا 1 اونۍ کې چې ده که نه دا به هغه راته وکړي نو یو خدا و چې دا خلک د ټولو روټیشن غوندې راته که نه بدلون دا به له دې دل سره یو بل سره تجربې زیاتې دي او دویمه خبر دا وه چې بل سړي د کار په اوږه اخیسته نو رخصتي خو د قانون له لحاظه د کار د قانون بهر ملکونه د انساني فطرت تقاضا وي یو معمول او ساده عمل دی خلک به رخصتیانې هلي نو ستاسو خو ژوند دی که نه ډېره مننه باباجي په پای کې یو پیغام کولی اورېدونکو یاره نه زه مړه دغه رواج یم مات کړه چې پیغامونه ونه اوسي پیغامونه چا نه یاله چا نه ما چې خلکو سره به ښې خبرې که نه یو خبره به وکړي کېدی شي ډېرو خلکو دا خو ډېر اورېدونکي لري ژوند به بدل کړي یاره ما په خیال ما سره به داسې څه خبره وي چې زه هغه وکړم چې په هغې به د چا ژوند بدل شي ډېره مننه چې خاص سره نشته دی خو دومره به د غني خان یو شعر به ووایو پکې چې دې لهر د سار له تله ژوندونو درېدم مرګ دی دا ژوند دی چې دی لهر چپې ته وایي که نه نو هغه وایي چې دا د ساز دا لهر د ساز چې کوم دی که نه امواج خپروي تله ژوندونو درېدم مرګ دی دې ته که ته ودرېدې نو داسې وګڼه چې مړ شوې ختم شوې او دې کې چې کله حرکت کې نو دا به ژوند دي او ظاهره د ژوند یو نوم حرکت هم دی که نه نو دې لهر د ساز له تله ژوندونو درېدم مرګ دی وخت د پس غړېدو د یاره پاسه کې غړېږي که چېرته د غړېدو وخت مو پکې ورګرد شي ډېره مننه خوشحاله سمدم دې پیغام شي ډېره مننه اورېدونکو له تاسې هم مننه چې تاسې راسره ګډې خپرونه واورېدله نو له دې وروسته به زموږ همکاران راځي هغوی به خپل همکاران دوی به غواړي خو خاطرې اشارې کوي چې نه خپرونه مه پای ته رسوه خو زه خیر ته بیکګراونډ ورکړه څه معنا نه صحیح ده مشکل نشته خو ما خپرونه خو شروع کېږي کاشکې ده ښایسته ده نسیمه زیاتي خلاص وله مننه اورېدونکو چې تاسو سره د کلیزې ځانګړې خپرونه واورېدله کیک مو هم پرې کړو له مېلمنو سره هم وغږېدلو نو زموږ همدا خپرونه همدلته پای ته رسېږي نور امکان به راځي هغوی تاسو ته نور نوې خوږې کیسې ولري الله مو مل